متصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدمه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا. وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثني عبد يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى ينتفخ قدمه ويقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أكون عبدا شكورا. عبادت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفلی اعمال د خپل انسان په اختیار کې دی وګت قرات وی ک کم وی تسبیحات ډیر وی ک کم وی امامت لپاره خپل اصول دي چې تطویل بنه کوي چې خلک باندې بوج نشي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډیر تکلیفونه تیرول په قیام الليل کې د شپې تهجد کې شخصي عمل ده. دومره ډیر به درېدو په لمانځه کې چې پښې مبارکې وپړسېدې. موږ تاسې خپلې تجربې ته وګورو، سړی لږ سفر وکړي په موټر کې پښې وپړسېږي ځکه انسان چې ودرېږي ډیر دا انسان اعضاو نه دا وینه لاندې طرف ته ځي نو پښې وپړسېږي. حتی پښې وچاودې د بعضو اقوالو نه وایي دا انسان چې مړ شي اولې پښې خرابېږي ځکه د بدن رطوبات لاندې طرف ته تللي نو هلته په هغو کې اثر زر پیدا کېږي د خرابي. نو صحابه و مبارکینو چا ورته وویلې دومره تکلیف ته ولې تیری؟ دې خیال دا و چې ډیر تکلیف په عبادت کې دا لایق د شان د مجرمینو سره ده. څوک چې ګناهګار وي نو د ګناه د وجه نه چې مشقت او تکلیف په عبادت کې تیر کې خدای پاک دیغه مشقت عبادت وجه نه ګناه معاف کی. نو پتا کې خو هغه وجه نشته، تا خو الله تعالی مخکینی او شاتنی ګناهونه ارڅ معاف کړی دي چې معاف کړی دي ته ډیر اوږد عبادت ته ضرورت لري چې کوي. یعنی د دې خیال خدا و چې اوږد عبادت په د ضرورت په بنیاد کېږي، ته خو ضرورت نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته تنبیه ورکړي چې نه، عبادت خو شکرانه ده په واقع کې دی نعمت. اوس نو چې تر نور خلکو په ما مزید انعام دا شوی چې ما تقدمه و ما تأخره د سورة فتح په آیات لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر چې دا انعام په ما مزید شوی ده تر نور خلکو، نو زه باید تر نور خلکو نه عبادت زیات وکم، زه د احسان شاکر شم. عبادت خو شکرانه دی نعمت ده. دغه وجه نه ګوره د حافظان د قرآن نه دي چې خدای پاک په دوی مزید انعام تر نورو خلکو چې قرآن عظیم شان دوی ته وریاد کړی. د دغه به وروسته به بیا راځي خصوصا حکم دوی ته د تهجد ده چې دوی به د شپې قیام کوي. ای قرآنو نبی علیہ السلام قرآن تخصیص کوي ولې تاسو باندې عظیم نعمت خدای پاک تر نورو خلکو کړی چې هغه کړی نو د خدای د نعمت شکر تر نورو خلکو نه زیات کوي. په فرضو کې خو زیادت راتلی نشي، نو راځي چې په نفلو کې به راځي. اوس دا خو د عبادت مبارک وجه شوه چې شکریت ده. حضرت علی کرم الله وجهه وی عبادت چې څوک په امید د ثواب کوي چې الله تعالی ما ته جنت او د جنت انعامات راکړي، دا عبادت تجارو ده. خو تاجر د چې کوي چې ورکړه او راکړه د ګټې دپاره کوي. څوک چې په دغه ډار عبادت کوي چې د جهنم د اور نه مې خدای پاک خلاص کړي، ګناوې مې معاف کړي، لکه صحابه چې کوم خیال و، دا عبادت د عبیدو د غلامانو ده
غلام په خپل اختیار کار نه کوي خو د مولانا ډایریږي هغه وایي ټکوي ځکه مزدوري او کار کوي او څوک چې عبادت شکرانه په حیثیت کوي چې د الله دی نعمت شکر ادا کوي دا عبادت د احرار ده اصل د اصل خلق عبادت دغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریت نوح علیه السلام ته عبدا شکورا علاوی هر نبی عبد شکور ده به چې نبیانو ته څومره نږدې دي خلق پیغو کې د شکر ماده تر نور خلقو نه زیاتېږي دومره خبر دا چې صحابه مبارکین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې تا ته خو الله تعالی ټول ګناوې معاف کړې دي ته ولې ډېر تکلیف تیرې نبی علیہ السلام نه ګناه شوی دا د ګناه خبره دا به موږ تاسو ته په نورو ځای کې راځي نو دلته بلک خبره زده کو انبیاء د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې قبل النبوت بعد النبوت ګوري یاد لرئ دغه ته قبل النبوت بعد النبوت د صغائر او د کبائر د اکثر اهل سنت والجماعت عقیده ده د اکثر چې هغه معصوم دي د ټولو نه پاک دي قبل النبوت بعد النبوت صغائر کبائر د ټولو نه معصوم دي معصوم وی هغه ته چې ماده د ګناه نه یې کنه ګناه به څنګه کوي نبی علیہ السلام په کن کتاب شرح صدر وشو هغه وینه د ځړنه تر وېسته چې دا حظ شیطان من کدا پاتې وای بیا په دغه وینه د وجنه دا ځای د شیطان د وسوسو تا ته به د ګناه او شوق پیدا کوه هغه په کن کونی لاتر لري کړه نو بیا څنګه ورته وی چې ګناوي د ما آیات کې مرتوی دلته راځي نو دغه اسانه لاند جواب توجيهات ډیر دي یو دلته چې درانه کړ کړه اسانه جواب ده حسنات الابرار سيئات المقربين حسنات الابرار سيئات المقربين دا یو مقوله ده چې دغه معنا زده کو د قران عظیم شان معلومیږي چې انسانان درې ډلې دي سورۃ واقعه مبارکه چې ګورو مقربین اصحاب الیمین اصحاب الشمال ګوره په دا مسلمانانو کې دوه ډلې شوه مقربین اصحاب الیمین اصحاب الشمال خو بدبخت دي چې جهنم والا دي په دانه کو مسلمانانو کې دوه ډلې رب کریم مقربین او اصحاب الیمین پیدا کړی دي سورۃ الرحمن مبارکه ته چې د جنتو نعمتو تلاړ شو دو جنتونه داسې دي چې لوخیم ټول د سرو زرو دي او دین هغه د چکلو شایان چې په ذکر کېږي عینان تجریان دي پکې بېږي نور نعمتونه چې ونی ذکر کېږي چې هغه ګڼ باغونه دي هر څه نعمت په اعلی معیار ذکر کېږي خو من دونهما جنتان دی یخت بیا نږدې نور جنتونه دوه نور دي چې لوښي د سپینو زرو دي فيهما عینان نضاختان ویني چینی دي خوټیږي وچیږي خو نه خو هغه الته بېدې دلته بېږي نه په دغه ځای کې نضاختان دي اته چې دا ځای ته مورپام شي حالت وی ځکه چې خلکو دوه قسمه دي د مقربینو انعامات تر نور خلکونه ډیر دي جنتونه کې لوښیم ټول د مقربینو د سرو زرو دي د ابرارو به د سپینو زرو دي دیغه جنتو من کل فاکهه زوجان دي په دغه کې بیا نخل او رومان دي یوغه ته د هر قسم وي په هر ځای کې تختونه پرشونه بالښتونه هر څه په کثرت سره دي دا نور بیا هغه د دوی د انداز د سویه موافق دي ځکه خو رتبو کې فرق ده اوس نو چې خلق دوه قسمه شو مقربین انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرام دا مقربین ګوري دا اولیاء او کې دا مرګري ته بار دغه اشتباه اولی خدا معنا نه چې خلافت پګړې تړلې ان اولیاءه الا المتقون چا چې په ځان کې تقوا پیدا کړ دی ګنا نه ځان ساتو په شریعت عمل کوي هغه ته ولی ویل کیږي ولی به وی خلیفہ بنئ د خلافت خو مسؤلیت ده ګوره عالم وی خو مولوی نه ورته وی خلک علم خو دغه نه وی چې کتابو الفاظ دکا علم دغه وی د علما او سره وسګه مسائل زدکا په مسائلو خپوي وي دایموږ سلام ګل خلیفہ مبارک ده
دا مولیتوب د ستاربندي نه دی کړی دا طالبان ملایان هم دته چې ګوري په داسې نظر ګوري خو ربي کریم دومره علم ورکړی چې ملایان درئ چې لږ د مذهب خلاف خبره وکړي خبر شي چې پلانکي ځای کې ملا داسې کړی بیا پسې ورشي زه خو ملا نه یم ما د پلانکي مولي صاحب نه دا اورېدلي دي هغه نه بس لیار ورکه کړي زه خو ملا نه یم خو ما حتی یو مولي راته ویلی وایي د دوه مولایانو په یو حدیث کې سره بحث شو د حدیث په مطلب باندې چې اوسېده حدیث مبارک دا مطلب دا بل ورته ویلی دا مطلب ده دی وایي ناست ده ورته ویلی ما خو د خلیفه سي مبارک نه دا اورېدلي و دواړه قناعت وکړو چې صحیح ده دغه خو دغه علم ویلی کېږي اوس مولوي نه ورته وی خو عالم ده مولوي نه ورته وی خو عالم ده داسې نه ده چې تقوا دا چې څومره صحابه دي وایي ټولو نه تعبیر په اولیاء الله سره کېږي مخکینی علما ټول تقریبا اولیاء الله و ځکه په خپل علم عامل و دا په مقربینو کې دي اوس یو سړی د ابرارو په جمله کې ده یغ په شواروز کې نه په جمعه کې کله یو 2 رکعاته نفل کړه هم خدای پاک ثواب ورکوي خو که چا مقام جګ د مقربینو هغه که په دغه 2 رکعاتو نفل اکتفا وکړي دایم په جمعه کې 2 رکعاته نفل کړي دا د شان سره لکه ګناه داسې بلل کېږي ګناه یې کړې تا به ولې دا ټولو جمعه بې نفلو تېروله ګورې تا ته خو خدای عظیم انعامات درکړي دغه نعمتو په ثوابو خبرې وې په بدله خبرې وې تا خو به تر نورو خلکو نه فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرتین باندې عمل کوه چې بل شواروز کې 2 رکعاته نفل کوي تا باید 4 کړي وای چې بل 4 کوي تا باید 8 کړي وای ته خو مقام جګ ده لکه ایموګو تاسې په اصطلاح په پښتو در تعبیر وکم مخکې مې کال په سر کې غالبا ویلی و دا د اودسو ځای ده د اودسو ځای ته چې سړی د چپلکو سره ور وخیږي په هغه ځای کې نه ګناه ده شرعي لحاظ ګناه ده خو نامناسب دا غځای ککړیږي اوس چې طالب کنکای چڼایم چې الته کینی چې امی ویني د امی دستي ورته ته خو طالب هم یې دا ورته وی کنه یعنی تا شان خو جګ د تابو ولې د سکړه ته خو په دغه ادب پوي وې کابل امی کینی هغه خو پوي نه ده ګوره په خلاف الاولا کار د طالب او د ملانه وشیم د است خلق سغږیږي د په خپل په حرام لګي پیغو کې چرت نه وي نو انبیاء نه کشوی خلاف الاولا افضل فاضل چې فاضل کړي وي افضل پرېخي وي ګناه خو یوم نه ده دته د شان سره تقصیر بلل کېږي نو لہذا دا مغفرت معنا ذاتی زده کو چې د عوامو په باب مغفرت لپس استعمالیږي هغه ازاله د معصیت ته او د مقربینو د پاره چې لفظ د مغفرت استعمالیږي دا ازاله د تقصیر ده یو ته ګناه ما بل ته تقصیر ما تابو ولده سکړه ګوري دا تابو ولده سکړه دام علاوه معاف کړی دی پیغمبر علی السلام ته اجتهادي ختم الله تعالی ورته معاف کړی دا ګناه نه ده کړی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد قال سالت عائشه رضي الله تعالى عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام اول الليل ثم يقوم فاذا كان من السحر او ترى ثم اتى فراشه فاذا كان له حاجه الم باهله فاذا سمع الاذان وثب فان كان جنوبا افاض عليه من الماء والا توضا وخرج الى الصلاه. حضرت ام المؤمنین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې د لمانځه په باب کې څوک د دین پښتنه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تاسو را کوټه کې وخت ورو د شپې عبادت څنګه کوه دی ورته ویلې په اول د شپې کې به ویده شو د اول د شپې نه وایدا معنا نه چې المخستان د منځنه مخ کې شپه خو د ماخام نه شروع کیږي المخستان د منځنه مخ کې خو خوب مکروه ده هغه نه معنا مراد دا معنا المخستان مزبه چوکو المنځنه بعد به چراغ کور ته بیا به یو 4 رکعات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کول هغه به وکړه بیا به ویده شو
دا معنا دی اول د شپې دا به ویده شو چې کله به پیشلمي وخت نږدې شو وخت بیا به جګ شو او ترى دلته د ویتر لفظ مطلق ذکر کړی وروسته د ویتر خبره را روانه ده د صلات الليل ته ټولو ته ویتر ویل کېږي ځکه بهتره هغه څوک چې په دغه اعتماد لري چې زه د شپې په آخر کې ویښېدی شم بهتره څه ده چې ویتر څه وکړي په آخر د شپې کې وکړي اوس نو 8 رکعته تهجد وکړه 3 رکعته ویتر مجموع المنځ څومره شو 11 طاق ویل کېږي که جفت که 10 رکعته تهجد وکړي 3 رکعته ویتر 14 طاق شو خو چې ویتر په آخر کې شو ټول منځ طاق شو نو دلته دا نه معنی چې صرف ویتر یعنی د تهجد او ویتر به وکړه د شپې په آخر کې بیا به بیرته خپل بسترې مبارکه ته راغی فاذا كانت له حاجه علم باهله کبه حاجت وو خپل اهل ته را بغی نږدې به شو خپل اهل ته به چې اذان واوریدو اوچت براجک شو که جنوب په ځان به وبو تو غسل به وکړه کني او داس به وکړه دا معنا دا چې د شپې تهجد به وکړه د تهجد نه بعد کدی بیبي سره هم بستری کوله شپې په آخر کې اکثر اوقات کړه اول کې هم کړی دي خو اکثر دلته کړه اوله وای چې حق دی الله په خپل حق مقدم کی عبادت حق دی الله ده او جما کول حق د خپل نفس ته د خپل بنده ده نو دبو دا کړ چې اول د الله د رضایت کوشش وکي تهجد به وکړه پس دی غنه به بیا د خپل بیبي سره جما کړه خو ار واره نه ار شپه نه ولی بیرته د تقید نه معلومیږي که جنوب وو نو بیا غسل کنه دا من ار شپه خو نه خو بستر کې د نبی رسول الله ورسته روان د عادت او چې د بیبي سره بغړ سملستو اوس نو دا ګډ سملستان کې وای کله جماع کله مثلا لمس بشهوات تقبیل دغه المام ویل کېږي خو که جنوب وو غسل به وکړه دلته بیا اشاره ده دیته شپم په عبادت تیر کړي د شپې په آخر کې د خپل بیبي سره جما دي جما نو ورسته بیا لک پروت خو د عبادت نه بغافله کېدو نه چې څنګه به اذان اوریدو او حالت اذان په څه وخت کې کېدو خو روم صحابي مقرر وو چې بل به ناستو کته به سپیده چاو ته چې څنګه به ورته ویل چې سپیده و چاو د دستی به اذان کوه او د موږ په مذهب باندې د سحر په منځ کې خو اسپار مستحب ده نو د اذان نه بعد به پیغمبر علی السلام دستی جک شو غسل به وکړه بیا به زه 2 رکعات خفیفتین سنت وکړه دغه نه بعد به بیتلو جامع ته او کنا او داس په وکړه دا او داس خوب دی وجه نه پرون موږ ویل چې په خوب باندې خو د نبی علی صلوات والسلام او داس نه ماته دو بل ضرورت په او داس په وکړه یا د دې لپاره چې د سحر منځ د لپاره بیرته بیداری کې پیدا شي سړی ته خوب ورشي دا خوب زنګيږي نه ورکیږي چې مخته وبو واچي اندامونه پرېمینځي هغه خوب اثر ورکشي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام معمول وو چې هغه به د شپې اوله حصہ کې مجلسونه ډیر نکړه کله کله خو پرون مو ویلې سمر بلیلم کړه کله د بیبيانو د خوشاله د پاره اول د شپې کې څه مجلس ور سره کړه خو په عام اوقاتو کې چې اول د شپې سړی په مجلسو مصروف کې بیا د تهجد نه محروم جمع تل خطر وي نو د اول د شپې هغه کو خوب کو بیا به راځي چې دغه نه بعد بیا عبادت وکړو د عبادت نه بعد بیا خپل ضرورت پر کو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اخبر انه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي قالته قال فاضطجعت في عز الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قال إلى شك وعلم فتودأ منه فأحسن الوضوء ثم قام يصلي
قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت الى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي ثم اخذ باذني اليمنى فغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال عنهم 6 مرات ثم اوتر ثم فجع ثم جاءه المؤذن فقال فصلى ركعتين خفتين ثم خرج فصلى الصبح. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پرون موږ تاسو د خبره لږ د شپې د عبادت وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی علیہ السلام ویده شو حتی نفخه بیا موازن ورته راغی بیا ویلو چې و په حدیث قصه هغه قصه دغه ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یو شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې شپه وکړه. د نبی علیہ السلام یو بیبي مبارکه حضرت ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها اول ورځ مو ویل چې د دم خاله وا د حضرت خالد ابن ولید هم خاله وا دای د دې په کوټه کې چې نبی علیہ السلام هم د دې په نوبت وو شپه وکړه. ولې وکړه شپه؟ وای حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دای راولېګو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې د خپل ترور په کوټه کې شپه وکه خو د شپې عبادت نبی علیہ السلام ته متوجه اوسېږه چې دی څرنګه عمل کوي چې زه هم هغسې بیا عمل وکړم. صحابه و نفلي اعمالو کې مې اقتدا کړه په پیغمبر علیه السلام چې کوشش به یې کړو چې د ده نفلي عمل هم ځان ته معلوم کړي او هغسې عمل وکړي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ام المؤمنین ته وایي چې زه بل ځای کې حدیث کې راځي چې نن د تا کره شپه کم. هغه ورته وایي چې موږ یو بالغ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او بیبي مبارکه دا یو بالغ لري په یو بالغ ته باندې سرګدي دور تو له تاسو په طول د بالغ ته باندې سرونه کې د زې په دغه عرض قدم زه د دغه لوري نه درڅملم تاسو به دسه پراته دا اوس بالغ ته وګدواله دا دونه پر دلته سر په یې خشي دا دغه طرف ته د دغه لوري نه زه دغه لوري نه دی ورته دی موږ یو پوستین دا یو توشکه نالی چې موږ تاسې نالی یو توشکه ورته حالت یو شای ده وایي زه په مځکه څمله. حضرت ابن عباس رضی الله عنه یې زه د دغه طرف نه ور ویده شوم نبی علیه السلام ام المؤمنین په دغه طرف باندې دي. دا حدیث بیا یو بل ځای کې هم راځي سمر باللیل ثبوت په کوي ظاهره په دغه حدیث کې په کتاب العلم د بخاري کې چې راځي د مجلس خبره نشته خو بل ځای بیا راځي چې یو ساعت د خپل بیبي سره مجلس هم وکړو هغه سمر باللیل هم ثبوت پکېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې جګ شو خو دلته دومره خبره هم وه چې دا پوښتنه هم کړې وه ځکه د ده مور د حضرت نبی علیه السلام د بیبي خور ده چې نبی علیه السلام بیبي مبارکه و هم د حیض په حال کې چې دی د نبی علیه السلام مانع هم واقع نشي د خپل اهل سره د نزدېکت نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ویده و چې راویښ شو فجعل یمسح النوم عن وجهه خوب خو عراض ده د اعراضو د قبیلې نه دا خو په لاس نه لرې کېږي د خوب د سترګو نه لرې کوه دا معنی اثر د خوب دا سړی چې راویښ شي موږ تاسې دا ګورو خوب یې نه تښتي نه دا سترګې دی هدسې کوي دا سترګې مبارکې یې وموښلې چې اثر د خوب ورک شي او بیا په بالښته کېناست دا د سورت آل عمران آخرني 10 آیتونه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب تر پایه پورې دا 10 آیتونه هم تلاوت کړه. دا به بیا موږ تاسو ته په بله مسله کې په کار راشي چې بې اودسه تلاوت جایز ده دا یې تلاوت کړه او دغه کې به دا حکمت هم ده چې سړی د خوب وي خوب دغسې چې ځان یې تښتوي نه تښتي خو چې وغږېږي په غږېدا بیا تښتي نو تلاوت یې وکړي چې خوب راجګ شو اوس د شپې عبادت کوي نو یو څه تلاوت وکړه چې تلاوت سره هغه خوب وتښتي. بیا یو ځای زړېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورجګ شو د هغه نه یې اودس وکړو په ښه طریقه باندې بیا نو په لمانځه ودرېدو دی لنډ وی زم په څنګ کې ودرېدم دا منه زم جګ شوم اودس مې وکړو او بل روایت کې راځي په چپ طرف کې ورسره ودرېدم نفل په جمع روا دي خو چې په سبیله د تداعي نه وي اذان نشته ورته اقامت نشته ورته عام خلک راوختن نشته خو که 2-3 نفره په جمع ودرېده پروا نه لري
خو ادب خدا ده چې امام سره چې مقتدی یو وي دا یو مقتدی به په خلوري درېږي زه په چپ لوري ودرېدم اوس په چپ طرف درېدل مکروه ده په لمانځه کې چې مکروه پیښ شو ازاله چې ممکنه و د دې زایل کې چې ټول منځ خو نشي مکروه لکه په خولۍ کې لمونځ کې خولۍ درنولې وي د سجده کې چې اوس دغه سه پرېګه د ټول منځ به د مکروه وي دا یو وری لاس وروخت روای خپل په سره کا څادر دې ولې نه ځان نه تاو کړو و درنو خو د پروکو کې چې جګ شو بیرته دا څادر په ولې واچو ټول منځ مکروه کو صدل مکوه پیغمبر علی السلام دای ذاتی په سره لاس ورکی خې به د غوګ نوینو د غوګ دسی ورتا وی راتاوي کو خلوريتا دا غوګ تاویدن کې خپل یو حکمت ده وای فهم د انسان زیاتیږي ادراک احساس زیاتیږي یو عالم یې د امام شافعي رحمت الله علیه سره نږدې اس په څنګ د ماته بیان کوو د مسائلو د غوږ رانیول او غوږ راتاوو اوس دای کشر دا هغه استاد دا کله دا دی استاد په لاس کې سړی ته شک شي دا اوس ولې لاس را باندې وي دا غوږ ولې را باندې تاوي او ماته په دغه کې شک چې استاد دا حدیث ولې کوي خو چې کله مې دا حدیث ولید زه پوه شم چې دا به سنت او عمل نه کوي اصل شته په دغه کې بیدارول وي هغه شاګرد ځان ته متوجه کول وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دو رکعات المنځ کو شپږ واره نو 12 رکعاته به په اخر کې ویتر وکړه بیا په کې اړ باندې څملاست بیا ورسته مؤذن راغی غږی پوکو د یوه شو 2 رکعاته خفیفتین د سحر په سنتو کې 3 سنت نور دي یو دا چې سنت په اول وخت کې سړی وکي دوم دا چې په خپل ځای کې وکي په جماعت کې نه دریم دا چې په اول رکعت کې قل یا الکافرون په دوم کې قل هو لا شریک وي 2 رکعات خفیفتین وکړه د دغه 2 رکعات خفیفتین نه بعد بیا او ته جامع ته اته د جامع منځو وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أفوى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 16 ركعة په اول رکعت کې نبی علیہ السلام د شپې 14 رکعات کړه ورسته المؤمنین راځي چې 11 رکعات کړه کله زیات کله کم یا کله هغه 2 رکعات سنت او دا سبل کېږي دا نور تهجد بیا بلل کېږي 8 رکعات تهجد او 3 رکعات وتر دا بل رکعت کې ام المؤمنین وی چې نبی علیہ السلام به کله د شپې المنځ تر پاتې شو د تهجد ولی منعه من ذلك النوم او غلبته عیناه د دغه په منځ کې فرق شي ده خو دواړه خوب ده وای فرق دا ده د اول هغه حال ده چې خوب سړی ته ورځي خو مقابله یې کړای شي دومره ډیر نه چې سړی بخي خو پرې کوي نشي او کله بیا سړی باندې دومره خوب غالب شي چې بالکل مقابله نشي کړای نو کله به خوب ورغی یا به بخي په غالب شو البته حدیث مبارک ته چې خوب درغایم د شپې تهجد یو ور لګ ویده شه دسه نه چې په خوب کې المنځ کوي دعا وکړي خیره به ځان تکړي چې نبی علی السلام به د شپې ویده شو بیا به نو د ورځې د المرختون بعد د زوال نه مخکې 12 رکعات نفل کړه حدیث مبارک ته حضرت عمر رضی الله عنه وی اچانه چې د شپې ورد پاتې شو چا کوم معمول وو د سحر د المرختون بعد راوګرځي خدای پاک هغه ثواب ورکړي وجعلنا الليل ونهار خلفة یو دی بل نائب دی شپې عبادت معمول وعلى ثواب درکو خو د عذر دی وجه نه خوب ډیر شو در باندې ویده ویښ نشو دغه ټیم کې وکا بیا به نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې وکړه خو خدای پاک هغه ثواب ورکړي قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو مصعب عن هشام عن ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح الصلاه بركعتين خفيفتين دا چې من سره کې لکه نبی عليه السلام نو اول چې جګ شي 2 رکعات د خفیفتین وکي چې په دا ټیټېدن جګېدن خوب وتښتي نو بیا به ذاتي هغه نور مانځه ته په نشاط په شوق کې وګدو مزبه بیا وکي
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس قال وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال لا أقمنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته او فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم اوتر فذلك 13 ركعه. صحابي مبارک وی ما د ځان سره ویلې چې زه به نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت ځان ته معلوموم. اوس نو څنګه به معلوموم چې دا د وره چوکاټ نه ده چې په دغه ځای کې څملم نو د شپې جګیږي زه به ذاتي چې وځي او داس کوي زه به په ویښ شم. دلته دوه خیله تعبیر ذکر کوي، چوکاټ یا فستات. یو د خیمه ورده اخو چوکاټ نه لري، یو د کور ورده چې چوکاټ لري. غالبا دا د سفر حال و، ولې د کور په زندگی کې د نن بیبي مبارکه د نبی علی السلام سره وی بل تر واده چې په دروازه کې ورته څملي. اوس نو د سفر حال د صحابه ما درته ویل چې امیش به د نبی علی السلام حال ځان ته نن موقع ده څوک شته نه د پیغمبر علی السلام سره چې زه د نبی علی السلام د شپې عبادت ځان ته معلوم کم. چې شپې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم جګ شو او داسې وکړو نو اول 2 رکعته خفیفتین وکړه، بیا چې 2 رکعته نیت وتړو نو ډېر اوږده و. دا د ډېرو اوږدوالي نه تکرار باندې تعبیر کړی، طویلتین طویلتین طویلتین. 2 رکعته د شپږ خو نه دي، خو دا دومره اوږده لکه شپږ. دا به بیا تاسو ته په اول سره ترمذی شریف کې راشي، صلات کسوف کې د لمر د تندر نیولو هلته به 15 اقوال غالبا شپږ اقوال درته راځي چې په یو رکعت کې 2 رکوع شوي، په یو رکعت کې 3 رکوع شوي، په یو رکعت کې 4 شوي دي. دا به راځي. هلته د موږ مذهب دا د رکعت کې 1 رکوع شوي، خو دا 3 ولې حکایت شوي دي یا 4 ولې حکایت شوي دي وای اصلا نقل بالمعنا شوی. وروسته شاګردانو دي پوهېدلي. هغه اول راوي د نبی علیه السلام د لمانځه د اوږدوالی بیان کړی. نو دومره اوږد لمونځ لکه مثلا 3 وارې دا د موږ قرائت 3 وارې رکوع هغه دې ځای تعبیر کړی د په 3 رکوعګانو به هر تقدیر. خو اول 2 ډېر اوږده و، بیا پسې لنډېده چې مجموعه 14 وتر سره پوره کړه. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. حضرت ام المؤمنین چا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رمضان مبارک د میاشتې د تهجد پوښتنه وکړه. دی ورته ویلې رمضان او غیر رمضان کې د تهجد په وخت کې نبی علیه السلام تر 11 رکعتو زیات نه کړه، خو دا به په نابر اغلب کو ځکه د دین 14 رکعتم نقل دي، د دین نه رکعتم ورسته نقل دي. خو دلته وسیوله ذکر کوي 4 رکعت نیت به وکړه د اوږدوالي د حسن پوښتنه ماکه. پوښتنه ماکه څه معنا؟ ما ژبه عاجزه ده دغه صفت نه چې څومره اوږد لمونځ په څومره حسین طریقه کوه. بیا 4 رکعته د دغه هم د طولو د حسن پوښتنه ماکه، بیا به 3 رکعته وکړه. د دغه حدیث مبارک په تقاضا اهل ظواهر وی چې تراوی 8 رکعته دي، ولې د رمضان مبارک د لمانځه پوښتنه د ام المؤمنین وشوه. دی ورته ویلې چې 8 رکعته یې کړه، 4 8 بیا 3 رکعته وتر. خو دغه ته نه ګوري بدبختان چې دا په جواب کې چې ورته وی د رمضان جواب ورکړي که د ټول کال رمضان وي که غیر رمضان وي، رمضان وي که غیر رمضان وي تر 11 نه زیادت نه کو. دا غیر رمضان کې تراویح ته خو معلومیږي تهجد پوښتنه وه،
دا یغه لمانځه پښتنه و چې بعد النوم یعنی د خوب نه به چې راپورته شو تراویح خو په اول د شپې کې کېږي خو د خوب نه مخکې وي د خوب نه به چې راپورته شو بیا یې څرګند لمونځ کوه دا ورته که رمضان و که غیر رمضان نو 11 رکعاته په یغ کې د 8 رکعاته تهجد غالبا اوقاتو کې او 3 رکعاته وتر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام قبل أن تفطر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بیا ام المؤمنین پښتنه تر کوي ته خو په اول د شپه کې ویده کېږي وتر نه کوي او الته خو د بعض صحابه او تلک حضرت ابو هريره او بعض ته خو تا ویلي دي چې وتر په اول د شپه کې کوي نو دای ورته وی چې دا خو دیغه چا د پاره حکم دا چې په اول د شپه کې وتر وکي چې د اخر د شپې په ویخیدان باندې اعتماد نه لري خوب مستغرق وي اما خو سترګې ویدي وزله مې بیدار وي زه خو د شپې په اخر کې جګېدای شم چې څوک جګېدای شي بیا خو بهتره دا ده چې وتر په اخر د شپې کې وکي. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها استودع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابي عمر قال اخبرنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة عن رجل من الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال فلما دخل في الصلاة قال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه وقيامه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول ربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثم رفع راسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود فكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قال البقره وال عمران والنساء والمائده او الانعام شرط الذي شك في المائده والانعام. وابو حمزه اسمه طلحه بن زيد وابو جمره زباعي اسمه نصر بن عمران. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې لمونځ حضرت حذیفه ابن یمان وی چې یو شپه مالمونځ ورسره کو نبی علیہ السلام چې اول په لمانځه شروع وکړ الله اکبر چې ویلې بیا دغه صفات هم سره ذکر کړ ذل ملکوت والجبروت والکبرياء والعظمه بیا چې سورۃ ویلې سورۃ فاتحه د سنه چې اوله نه سورۃ بقره شروع شوې سورۃ فاتحه نه بعد سورۃ بقره مبارکه ویلې ټول په یو رکعت کې چې مخکې ویلې چې د طول او د حسن پښتنه مکه چې بیا رکوع ته لاړ په رکوع کې سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم ویلې رکوع د قیام په انداز و چې بیا جوک شو قومه ته لربي الحمد ویلې لربي الحمد قومه د رکوع په انداز و بیا چې لاړ سجدي ته سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ویلې سجده د رکوع په انداز و بیا قومه دغه څه دې څه مطلب ده دې التوی چې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دوه وری وی سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم هم دوه وری په دوه وری دومره وګدیږي لکه سورۃ بقره وای دا تکرار ته اشاره ده او مقصود تناسب ته اشاره ده د څنګه چې سورۃ بقره مبارکه 200 آیت ده 200 آیت ده خبیا درو غره نو دغه خو وګدا رکوع نه و دغه خو وګدا سجده نه و دا معنی چې قیام بو اوږد وک پیغمبر علی السلام به رکوع تر نور رکوعګانو وکړه کته نور وختو موږ تاسو وی ادنا اوله ترمذی کې را روان ده ادنا سنت دا د چې درې واره سبحان ربی الاعلی وی سبحان ربی العظیم وی ادنا پنځه و دو تاق زته او تاق اوس نو یو سړی په رکوع کې درې واره سبحان ربی العظیم وی بل سړی نو واری وی فرق شته کنه شته په چې قیام به وګدو رکوع بیا وګدا کړه
بیا قومام اوږده وه تر نورو وختو سجدام تر نورو وختو اوږده وه داسې نه چې عین د قیام په انداز باندې وي خو چې قرائت کم وي نو طبعا بیا رکوع کې هم دغومره ډېر تسبیحات نه وي په سجده کې هم دغومره ډېر تسبیحات نه وي یعنی دا من لمونځ په تناسب و په اجزاو د لمانځه کې مناسبت و چې قیام به اوږد و بیا رکوع هم اوږده وه بیا قومه هم اوږده وه بیا جلسه او سجدې هم اوږدې وې قرائت به کم و بیا به رکوع او سجده کې هم دغسې تخفیف په نسبت سره هغه ته په لمانځه کې تناسب موجود و نو په دایو کې شک ده په یو رکعت کې سورت بقره په دوم کې آل عمران په دریم کې نساء دا خو اتفاقي دي خو په مائده او په انعام کې اختلاف ده شک د دراوی چې څلورم سورت انعام وکړو که سورت مائده وکړو چې دی نو دې چې ګرمۍ نه خلاص